د ټرافیک لوی ریاست د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې کار کوي چې د یاد ریاست مسلکي کارکونکي څلروي ساعته د ټرافیکي قوانینو د تطبیق او په واټونو کې د ښاري نظم په موخه په پلازمینه او ولایتونو کې د خپلو هیوادوالو خدمت کوي. هموطنان عزیز، در اثنای رانندگی نکات زیر را در نظر داشته باشید. زمانی که چراغ ترافیکی سرخ است، از چهارراهی عبور نکنید. در جاده ها خلاف جهت حرکت نکنید. بیجا توقف نکنید. در نزدیکی شفاخانه ها هارن نزنید. بیش از اندازه سرعت نگیرید. بیجا سبقت نگیرید. سلامونه درنو هیوادوالو. د ټرافیک پولیسو له پرلپسې زحمتونو سره سره بیا هم د کابل ښار په ډیری څلورلارو کې لا هم ګڼه ګوڼه ډیره ده. موټر چلوونکي غلط توقف کوي، د سړک په منځ کې سورلی ښکته کوي او پورته کوي او په مخالف لوري حرکت کوي. پوښتنه دا ده چې د دې موضوع اصلي لامل په څه کې دی؟ په واټونو کې د بېنظمۍ او ګډوډۍ یو اصلي لامل د موټر چلوونکو بېپامي او له ټرافیکي اصولو څخه سرغړونه ده چې په همدې موخه غواړو تاسو ته د دغه سلګونو پیښو څو نمونې مخې ته کیږدو. دا د کرتناو ساحې سرې تپه ده. دغه ورور سره له دې چې په چپ لاس کې روان دی، دې خواته نور موټر هم را روان دي او په دې ګڼه ګوڼه کې دی د وتلو هڅه کوي. ورور څه نومېږئ تاسو؟ فیض محمد عابد. ترافیکي درسونو کې تاسو ته ویل دي چې تاسو په غلط لاس باندې ځئ؟ غلط لاس باندې خو موږ ته ویلي چې اجازه نشته بېخي په هېڅ صورت. که چېرته خدای نخواسته ټکر رامنځته شي، تاسو به همدغه ضرورت چې دی چې شپانې ته روانې په دې کې به خنډ و ځنډ رامنځته نه شي؟ والا اول خو احتیاط دی، احتیاط نه بعد نو څه ته پوهېږې چې په دې تېر کال کې څومره ترافیکي پیښې شوي دي او څومره کسان وفات شوي دي، څومره کسانو مړینه رامنځته شوې ده؟ دا ټول د غلط لاس، د غلط توقف په غلط لاس کې تګ وجه ده. خبره خو د زه سره منم، خو بل دا دی چې ما ته خپل مشکلونه مو ویلي یو او بل دا په هېڅ کتاب کې نشته چې دې ځای نه وتلو د ځان وتلو بې ځایه درول، همدا ډول دا ټول بې لاس درول او بې ځایه درول سړک هم ښه صحیح تنګ. تاسو چې د سړک په منځ کې ولاړ یې، وګورئ یې خواته هم سړک دی، دې خواته هم شاته دومره موټر ولاړ دي. تاسو دا مناسب بولئ چې سړک په منځ کې سورلۍ وچتوئ؟ نو ولې یې وچتوئ؟ دې خواته سراچې درېدلي دي او هغه خواته کراچۍ مثال درېدلي. موږ نس کولی چې موږ ګوشه ودرېږو. ګوشه ولې ټایم نه لرو. هغه ځای ګوشه دی. ګوره که چېرته اصول تاسو نه مراعاتوئ، دولت امارت خو تاسو معلومات تاسو ته شته چې پخوا نظام کې جریمه ورکول کېده، اوس جریمه نه ورکول کېږي، وایي چې حرامه ده. که چېرته تاسو اصول نه مراعاتوئ، مجبور دی، نظام مجبور دی چې تاسو مجازات کړي. یو حل لاره راوباسي. تاسو خوشحالېږئ چې مجازات شئ؟ نه خوشحالېږو. پکار دا چې مخکې ځئ چې مجازات شي، باید تاسو اصول مراعات کړئ. ځئ لاړ شئ. حال کدم بخشش باشه دیگه چه وفا می‌خوایم. حاجی صاحب دغه کار چې تاسو کوئ دا تاسو په نقصان دی که په ګټه باندې دی؟ ولا نقصان. ټکر وشي خو تاسو ته ولې نقصان تاسو ته دی؟ بس دماغ کار نکنی، خلق به دماغ خلقی اوپس ولی. اوس واپس شئ. چرا خلاف میکنی در جوانی؟ خب اشتباه شد این دفعه دیگه، ببخشید باز دیگه دفعه ان شاء الله نمیکنم. کاری بد است یعنی
کار نیک نیست در آینده خلاف نکن انشاءالله یه ورس د سرې اشارې نه تېرېدل چې دي که نه یوازې دا نه په دیني لحاظ هم صحیح نه دي زه ملامت یم په څلور مذهب مشکل دلته په دغه تورسته دا اوس ولا مریضان لرم علي آباد کې ما حیوانان چې د قلبي ته حمله پرې راغلې ده دغه لپاره د ترافیکي نظم په څه شي راځي مثلا په موږ راځي موږ تاسو باید موږ به چې خپله حکومت له چا جوړېږي له ملت جوړېږي چې زه ملت یعنې ته دا منې چې غلطي زه ملت یم زه غلطي ما کړې ده کور ودان مخم زه لاړ شم دلته بیروبار مثلا زیات وي خلک څنګه کولی شي چې ترافیکي اصول مراعات کړي او دغه بیروبار مخه ونیولی شي فلال خوب سوال کردی ما توقع ما از تمام شهروندای ما چی خاصا وسایل نقلیه همین لحظه اینمی نقطه که وسایل دور میخوره اینجا وسایل استاد میکنه به خاطر انتقال راکبین ما خواهش ما همی است که ما همکار باشن چه دریور است چه شهروند که به طرف خانه خود میرن در جای استاد شوند که از شوری فاصله داشته باشه 100 متر 1.5 متر که در اونجا همیجیران تردد ما را خراب نکنند. درنو هیوادوالو راځئ چې د ښار په واټونو کې د نظم په برابرولو کې برخه واخلو او ترافیکي اصولو په مراعاتولو سره د خپلو ترافیک پولیسو سره همکاري وکړو. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. دا چې په کابل ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته ده، موټر چلوونکي ترافیکي اصول نه مراعاتوي او په ډیریو ځایونو کې په مخالف لوري حرکت کوي او په ښار کې ترافیکي اشارې لګېدلې دي. دا چې څومره د کابل ښاریان او موټر چلوونکي ترافیکي اشارې مراعاتوي، څومره قانون ته پابند دي، نو په همدې اړوند مو د افغانستان د ترافیکو عمومي رئیس محترم حسیب الله مختار سره مرکه لرو چې ستاسو پام ورته رااړوو. محترم مولوي صاحب ښه راغلی. بخیر اوسئ. سلامونه ونیکې هیلې تاسو ته او د تاسو لارې ټولو همکارانو او اورېدونکو ته او لیدونکو ته وړاندې کوم. محترم رئیس صاحب، آیا ترافیکي قوانین په هیواد کې مراعات کیږي؟ د قوانینو په برخه کې موږ په کلیاتو کې یو لړ مشکلات لرو چې هغه د تعزیراتو موضوع ده. په دې معنا چې مثلا مخکې به تخلفات یا د قانون سرغړونه تر ډیره بریده پورې د یوه تعزیر په مقابل کې کېدله او د تنفیذ د قانون به د تعزیر په صورت کې رامنځته کېدو. نو په دغه برخه کې د ترافیک ادارې لله الحمد وکولی شول چې د تعزیراتو تر عنوان لاندې یو کتاب رامنځته کړي او د ضربتو حقوقي و قانوني مراجعو د پاس کېدو نه وروسته موږ وکولی شو چې د عمل په ساحه کې هغه تطبیق کړو. محترم رئیس صاحب، ستاسو په اند د ترافیکي قوانینو مراعاتول د ترافیکي پیښو په کموالي او د ښارونو په ترافیکي نظم کې څومره ارزښتمن دي؟ موږ د دې دپاره چې په افغانستان کې ترافیک نظم رامنځته شي یا رامنځته شوی وي یا رامنځته کیږي، د مخکې دونه چې یو هیوادوال وکولی شي ترافیکي نظم ته داخل شي، خپل وسایط استفاده کړي، دوی هغه کړي د موږ قوانین اخلي په نظري او عملي شکل سره. د هغو نه وروسته دی کولی شي چې د عمل په ساحه کې دی خپل نظم ته داخل شي او نظم مراعات کړي. نو دا طبیعي خبره ده چې څومره په قانوني شکل سره د لایسنس مراحل دی طی کړي، لایسنس قانوني واخلي یا اخیستی وي، دا هم په موږ اندازه هم د پیښو په کموالي کې رول لري او هم د حادثاتو په کموالي کې ګراف یې راټیټیږي او مستقیم ربط ورسره لري. محترم رئیس صاحب، په ښارونو کې د ګڼې ګوڼې
اصلي عوامل او علتونه څه دي؟ د عوامل یې زیات دي خو څو عمده عوامل به موږ ذکر کړو چې په اساس کې کوم ښاریات نه تنها کابل بلکې 14 ولایته په اساسي شکل سره یا په د شهرسازۍ د لحاظه چې کوم کیږي دا د 100-200 کالو دپاره کیږي د افغانستان اکثره درجه یک یا مهم ښارونه چې ډیزاین شوي دي یا ساختاری شوي دي دا د 100 کالو د 10 کالو دپاره د کابل وسنی ساختار وسنی نقشه چې ده دا 80 کلنه مخکې ده چې په هغه وخت کې د یو څو محدودو کالو دپاره هغه شوې وه. په اوس مهال کې کابل نه جاده نه نفوذ او نه وسایط دا ایجابوي چې په کابل کې د یې څنګه کړي یعنی په یو نظم کې د راشي د کابل د یو وغه دی چې مثلا ساختار یې پخوانی دی جاده د ظرفیت نه لري د اوسنۍ نفوسو د اوسنۍ وسایطو. په دوم قدم کې بل مهم عامل دا دی چې ټول ګودامونه هغه د کابل په مرکز کې دي. دا دوهم عامل دی چې د ورځې چې څومره پیر او پلور کیږي هغه به د کابل په مابین کې کیږي او د کابل کې په جادو به عبور و مرور کی. دریم لوی عامل دا دی چې دولتي ټول ادارات که وزارت خانې دي که ریاستونه دي که امریتونه دي دغه ټول د ښار په مابین یا په زړه کې دي. موږ یې که فرض کړو 3 لکه مامورین د سهار راځي اداراتو ته او د ماسپښینه ټول خالی کیږي د ښار ناحیو څنډو ته ځي. رئیس محترمه کسان چې د جادې پر سر باندې یا په ښارونو کې یا په واټونو کې ترافیکي قوانین نه مراعاتوي د قانون له مخې دوی ته څه قسم جزا ټاکل شوې ده؟ دا خو فطري طبیعي خبره ده چې تخلف رامنځته کیږي د هغو په مقابل کې به جزا ورته ورکول کیږي چې موږ مخکې تعزیر بالمال درلود یا د جریمې پارچه وه خو د دو دپاره چې موږ موقتي فعل حال چې د 2 کاله موږ حل ورته وړاندې کړی دی متخلف لېږدوو 1 ورځ یا 2 ورځې شهرکو ته یې موږ استوو. د دایمي حل چې موږ رامنځته کړی وي هم شرعي بڼه ولري. د تعزیر په عنوان لاندې موږ مخکې یادوري وکړه چې کتاب هم تهیه کړی دی د وزارت د مشرتابه د تایید نه وروسته د عدلیې محترم وزارت سره به شریکیږي د هغو نه راوروسته په هغو کې بشپړ د قوانینو تنفیذ او هغه دی تطبیق دی چې موږ د هغو کتاب یا د هغو رسالې په اساس باندې کولی شو چې متخلف ته په قانوني شرعي بڼه باندې جزا وټاکو او هغه کوم مطابق د سرغړونې موږ تعزیر ورکو او خپل قانون په تطبیق کړو. اوس مهال کې څه کول پکار دي د غلط توقف او د ګڼې ګوڼې او د قانون د خلاف ورزۍ مخه ونیول شي؟ اوس مهال کې د تخلفاتو په برخه کې موږ په فزیکي شکل سره متخلف موټر ته قیدوو وړو یې موږ روزانه د مثال به کابل ورکو په لسګونو موټران متخلف وسایط موږ انتقالوو کوم چې بنیادی مشکلات حل شي او جدي ونیول شي په ټولنه کې هغه د قوانینو تطبیق دی. د قوانینو هدف دا دی چې متخلف باندې قوانین تطبیق شي تنفیذ پې وشي. د هغو نه وروسته دی کولی شي چې په ښه شکل سره خپل یعنی ځان عیار کړي موږ د قوانینو سره او هغه نسبي چې کوم موږ مشکلات د نظم په برخه کې لرو هغه هم د منځه ولاړ شي. رئیس محترم چلوونکي باید د موټر چلولو په جریان کې کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ مهمه دا ده چې تر ټولو ډیره مهمه دا ده چې موږ مرکز او په ولایاتو کې هیوادوالو باندې ډیر تاکید کوو چې په ډیر توجه سره په ډیر قاطعیت سره د خپل لایسنسونه د لایسنسو اړوند ټول هغه یا د ډرایورۍ ټول اصول واخلي د روزنې یا د تعلیمي برخه کې هغه که د بیروني تعلیمي مراکز دي او که د موږ تعلیمي مراکزو نه اخلي. لومړنی دا خبره مهمه ده چې په دغو کې د موټر چلونې د الف نه تر یا پورې ټول قوانین موجود دي. په لیسنس سرعت څومره واخلي په کومو ځایو کې توقف وکړي هارنګ څنګه وکړي چیرته یې وکړي که نه او د موټر ساتنه څنګه وکړي د سفر په مهال باندې کوم نقطې په نظر کې ونیسي دغه ټول کې موجود دي او موږ د شیخ صاحب نه یا د مشرتابه د خوا نه هدایت هم ترلاسه کړی دی چې هیڅ کله به تاسو چاته غیر قانوني لایسنس نه ورکوئ
او ټولو هیوادوالو مجاهدینو ته یې دا توصیه ده چې تاسو به قانوني لایسنس اخلئ بیا به تاسو خپله ډرایوري کوئ. رئیس محترم د ترافیکو د عمومي رئیس په توګه مو ښاریانو او موټر چلوونکو ته سپارښتنه او پیغام څه دی؟ من حیث د ترافیکو ادارې د مسؤل د موږ غوښتنه د هیوادوالو نه دا ده چې تاسو قوانین مراعات کړئ. موږ ټولې هڅې چې دي په ټول توان سره په ټول افغانستان کې دا 15-20% رول لري. 80% رول هیوادوال ادا کوي. کله چې هیوادوال د موږ سره همکار پاتې شي، ترافیقی فرهنګ مراعات کی، ښاري فرهنګ مراعات کی او قوانین تجدیدي پابند واوسي، ژوند ورته واوسي، نو د دواړه اړخیزه همکارۍ په صورت کې به موږ یو ډېر عالي فرهنګ په افغانستان کې درلودلی وي. تخلفات به کم وي، حادثات به کم وي. د سرعت په برخه کې باید د ژمن واوسي چې سرعت خپل اندازې نه زیات نه کړي، ځکه د افغانستان لوی شاهراوې متاسفانه تر اوسه پورې معیاري نه دي، جوړې نه دي. موږ د حادثاتو ګراف نسبتا لوړ لرو، همدو په خاطر باندې چې موټر چلوونکي سرعت زیات اخلي او جاده خراب دي، همدو په نتیجه کې حادثات لوړیږي. نو همدغه مو غوښتنه ده چې موږ خپل کارو ته ژمن یو، خپل کار په صداقت سره مخکې وړو، نو بناوان هیوادوال دی هم د موږ سره صادق او مخلص په خپلو کارو کې واوسي. خیر اوسي. رئیس صاحب ډېره مننه چې خپرونه کې مو سره برخه واخیسته. تاسو نه هم ګور ودان. ګور ودان. جزاکم الله خیر. السلام علیکم.